یو بل حدیث کې دا راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د روزي او د قران په مابین کې تلازم ذکر کړی دی چې قران جمع روزه په ورځ قیامت رب العالمین په وړاندې به سفارش کوي. قران الله عز وجل دا خبره کوي چې ایس مارا دې سړي سما د وجه نه خوب پرې خودلې مال وخت را کړو زما اهتمام کړي تلاوتن زما اهتمام کړي تفسیر د وجه نه زما اهتمام کړي د حفظ د وجه نه زما اهتمام کړي د تدبر د وجه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قران د سفارش به ګور الله قبلې یعنی پیغمبر فرمایي چې په دې روزه کې تاسو ګور د قران سره ډیر انتیجه تعلق جوړ کړئ ورسره براشي چې د قران ابتدا هغه د رمضان په میاشت کې شوی ده. ان انزلناه فی ليله القدر ابتدا شوی ده کله ټول قران تقریبا په 3 کال 2 میاشتې 2 ورځې کې نازل دی. ابتداء په دې روزه کې د قدر په شپه باندې وشو او نور د ضرورت مطابق وحی راتلا د ضرورت مطابق وحی راتلا تر دې پورې چې 3 کال ور باندې ولګیدل. کوم انسانان چې د شوی چې د لوح محفوظ لاندې بیت المعمور پورې یو دم راغی اعلان دې په دمه باندې راغلی دی. قرطبی رحمه الله فرمایي چې پاږي کې وراوی دی د عمرو بن عبد الغفار په نامه باندې واقع ضعیف دی. او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روزه سفارش کوي. رب اسمانه پر خوراک پر خودلې دی رب اسمانه پر اسکاک پر خودلې دی رب اسمانه پر نور خواهشات پر خودلې دي. نن د دې سړي په باره کې موږ سفارش کوو د جنت د داخله دو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل د روزي سفارش به قبلې نیرت کوي. حاصل ده یو د روزي بدله کې تاسو رب العالمین وګټو او بل دا روزه چې نن موږ ونیولا د دې نتیجه به دی چې په ورځ قیامت باندې الله په وړاندې دا به بحث کوي زمونږ د پاره به سفارش کوي او د قشان دا قران به بحث کوي زمونږ د پاره به سفارش کوي او د دې دوه په نتیجه کې به دا راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته وسره داخليږي. د جنت د دخول اساسي بنیادی سبب د عبادت د چنې موږ تاسو شروع وکړه.